حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى نظمک پیدا کړی و نه اسمانونه پیدا کړی. الله تبارک وتعالى په خپل باندې د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت وکړ. چې کله فرشتو دا دوه سورتونه واوریدل کنه نو فرشتو وی مبارک دي چې هغه انسان لچ پچا به دا کلام نازلېږي او مبارک دي چې هغه سینو لره چې په کومو سینو کې به دا کلام محفوظ کیږي او یادې وي او مبارک دي چې هغه جبو لره او هغه شونډو لره چې په کومو جبو په کومو شونډو به د قرآن تلاوت کیږي. لازمک او اسمانونه نو پیدا چې فرشتو تاسو ته څه درکړي ده مبارکي درکړي ده. الله یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د سحر مونځ یو کو داسې راو ګرځیدو صحابه کرام ناس دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په پتاسو کې داسې سوکشته دي چې بیګا شپه یو وګي ګیړې ته ډوډۍ ورکړي یو وګي انسان موړ کړی پتاسو کې داسې سوکشته. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا شپه یو وګي موړ کړی دی هغه ته مې ډوډۍ ورکړی و. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی پتاسو کې داسې سوکشته دي چې بیګای ته یو مسلمان بیمار پرسی کړي او پوښتنه کړي داسې در پکې سوکشته. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ بیا فرمایل وی او د الله پاک پیغمبر بیګا ما د یو مسلمان بیمار پرسی کړي و پوښتنه مې کړي و. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی پتاسو کې داسې یو انسان شته دی چې بیګای د یو مسلمان جنازه کړي د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی وي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ بیا فرمایله ابو بکر دی کرمله ابو بکر رضی الله تعالی فرمایله او د الله پاک پیغمبر بیګا بیا د یو مسلمان په جنازه کې هم شریک شوم. خو د الله پاک پیغمبر یو خبره درته وکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله او وی یو وګي انسان باندې مې ډوډۍ وخوړله بیا یو مسلمان یو صحابي بیمارو داغه تپوس نه ورلم بیا یو جنازه او پاره کې مې شرکت وکړو نو چې کور ته رالم د شپې ډېر زیات ټایم ناوخته و نو ما سوچ وکړو که اوس وده کېږم نو تهجد خو پرېږده و د سهار مانځه ته به هم پانسمه هم به رانه تهجد قضا شي هم به رانه د سهار مونځ قضا شي. وی د الله پاک پیغمبر اوده نه شومه قرآن مې راواغسته او د قرآن تلاوت مې شروع کړو نو بېګانۍ شپه مې بیا د قرآن په تلاوت کې نوره تېره کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ښه ابوبکر دا خبره ده وی دا ځکه بیګا زما خواله جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سلسله راغی او ما ته وی چې په ابوبکر باندې زما سلام وایا. په بیګانۍ شپه کې جبریل علیہ السلام سلسله زما خواله راغی ما ته وی چې په ابوبکر می سلام وایا. بیا په اخر کې جبریل علیہ السلام راغی ما ته وی چې د الله پاک پیغمبره په بیګانۍ شپه کې مې د ابوبکر شونډې سل وارې ښکل کړي دي. د ابوبکر شونډې مې څو واره ښکل کړي سل واره ښکل کړي دي. په کومو شونډو باندې چې د قرآن تلاوت کېږي جبریل علیه الصلوۃ والسلام د هغې باندې خوله لګوي په هغې شونډو باندې. مورې خوشحاله شه پلاره خوشحاله شه نن ستا بچی د الله کلام سرته ورسو خوشحاله شه نن الله ستا عملنامه د ګناهونو نه پاکه کړه ووایه شکر الحمدلله نن د عملنامه د ګناهونو نه پاکه شوله د الله شکر ادا کړه. الله خپل بچی راولئ علماو ته حواله کوي خپل بچی علماو ته حواله کوي. الله